ته به وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه ژوند تېرو. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم غرمه اوده و. د غرمې خوب به یې کو، قیلوله دا کوئ خو د سنت په نیت یې کوئ، نو به خوب کېږي او به درته اجر میلاوي. غرمه اوده کېږي وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د غرمې خوب کو، نو زه د سنتو په نیت اوده کېږم، نو به درته اجر میلاو شي، به دې وجود دمه شي. نو عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي د دواړو جهادو سردار اوده و، دې کې منکره مشره زنانه راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خبرې واورېدې، نبی علیه السلام راپاسېد، راغی. حیران شوم چې نبی علیه السلام ولې راپاسېد، ډېر په توجه د هغې خبرې اورېدلې چې هغه روز ختېدله، وی دنیا تحفې او تحایف وي چې دا وله ورکړه بي بي عایشې، دنیا تحفې وله ورکړه. او بیا یې خادم راوغوښتو، وی دې سره ملګری شو، دا د کوره پورې بوځه. مشره زنانه وه. زه حیران وم چې دا څوک د امام الانبیا دومره لوی احترام وکړو. ما وی تپوس په کومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی بیا واپس سملاس، ما یې ورګه چې راویښ شي د تپوس پتې وکړه. وی چې ورغلمه نو نبی علیه السلام لاس دی او سترګې ویښې دي، اوده نه دی، خوب نه ورسي. ما وی د الله حبیبه دا زنانه څوک وه؟ وی چې دا به وي د دواړو جهادو سردار په جړا شو، ډېرې وجړل. ما وی د الله حبیبه څوک وه؟ ما ته وی چې عایشې دا د خدیجې ملګرې وه، زما غړومبۍ بیبي نه وه، بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها چې وفات شوې، دا د هغې ملګرې ده، دا به د هغې خواله راتلله. نن چې دا راله ما ته خپله بیبي خدیجه را مخې ته شوه، هغه مړه ده او امام الانبیا څنګه سلوک کوي د ملګرې سره. د دې بنده سره به کور کې څوک تنګ راغلي وو، ویدن چې دا رادنده شوله نو ما ته بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها مخې مخې ته شوله، دا د هغې ملګرې وه، هغې به ډېر احترام کو. نن ما د هغې په وجه د دې دومره احترام کو. مړه کله ده زمونږ چې ښځه مړه شي سم حال دی، په حجره کې به ناستې په غم کې وي غور راله کوه، ټیک ته دا ښه خبره ده. د ښځې عدت شته او د خاوند څه عدت نشته. مونږ دا نه وایو چې دا ته بده خبره کوي، خو مونږ وایو څه لږ ډېر خو یې تا سره هم څه ژوند تېر کړی و که نه، څه لږه ډېره همدردي خو خلک ساتي که نه، څه لږ ډېر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها وی مړه خدیجه خو یوه بوډۍ وه، ته بار بار د هغې ذکر کوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وی عایشې رضی الله تعالی عنها ته د قرآن حافظ ای، دا منم، ته فقیه ای د امت، ډېر خصوصیتونه دي، خو خفه کېږه مه. بیبي خدیجې د ټولو نه اول په ما ایمان راوړی و، او د بیبي خدیجې نه زما اولاد شوی دی، او بیبي خدیجه زما داسې سهاره ګرځېدلې وه په اول دور کې. نو چې کور به یې پخ کړی پوخ کو، نو یې د بیبي خدیجې ملګرو لتې سالن ولېږئ. او ستا چې بیا د اولې ښځې هغه اولاد یې هغه چېرته لاړ شي، چې دویم وادو کې هم بیا په سترګو لیدئ هسې په دکوی وي، یو پله بل پله، دا د چا اولاد نو؟ ستا سره بیبي ژوند نه دی تېر کړی، ستا دا همدردي ده. او بله څه کې چې وفات شي نو کالې ښکلی راوالې ځان له بل واده وکړي، داسې کوي که نه کوي؟ چې ښځه ژوندی یې که نه نو دا فکر کوي، وایي یاره دومره دومره پټې مې د سخر سره رسي، دا حساب کوي. او دا حساب نه کوي چې زما دا ښځه ړومبۍ مړه شي نو په دې کالي کې د خواښې میسه ده او د سخرو میسه ده، ورکړې ده ته چېرته حساب پاک کې کالي ځان له بل واده وکړي که نه. دا ښځه چې وفات شوه او دا کالې پاتې شو، که د دې ښځې بچي وو نو دې خاوند ته پکې څلورمه برخه میلاویږي، او که نه وو نو ده ته به بیا نیم میلاویږي. خو په دې کالي کې یا د ده نیمه ده او یا څلورمه ده، او دې ټول روانې ځان له بل واده وکړي. په دې کې د دې د مور حصه ده، په دې کې د دې د پلار حصه ده، او دا باقي چې ده ته خپله برخه والې او د دې مور او پلار له ته خپله ورکې، نو دا باقي ستا د بچو ده، دا ستا نه ده، نه د هغې مال روانې. نو دا همدردي ده زمونږ، دا زمونږ کور کې ژوند دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر ښکلی ژوند